تازه د مولوي هیبت الله نوی امر په شپږو ولایتونو کې دا چې څه یې ویلي دي پوره جزئیات هم دلته وګورئ. د اسلامي امارت د مشر مولوي هیبت الله خونزاده د فرمان پر بنسټ د نورستان، بامیان، میدان وردګ، غور، سرپل، لغمان او دایکنډي ولایتونو کې د علماو شوراګانې جوړې شوې دي. د اسلامي امارت مرستیال ویان د دغه ډول شوراګانو له جوړولو موخه د خلکو د ستونزو حل او د اسلامي امارت په ادارو کې د لا زیات نظم رامنځته کول ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د اسلامي امارت لخوا د هیواد په 26 ولایتونو کې د دیني علماو شوراګانې جوړې شوې دي. بلال کریمي په دې هکله طلوع نیوز ته وویل د نظام د ټینګښت لپاره د هغو چارو او دندو د ښه والي لپاره چې ترسره کیږي له دیني له عالمانو سره مشوره کول او ترې مشوره اخیستل یو شرعي امر دی. نو اسلامي امارت په بېلابېلو ولایتونو کې د علماو شوراګانې جوړې کړي دي. ورته مهال ځینې دیني عالمان د خلکو د ستونزو د حل لپاره د هیواد په ولایتونو کې د عالمانو د شوراګانو رامنځته کول مهم بولي. دیني عالم مولوي عبدالرحمن عابد په دې هکله وایي کله چې خلک راځي او نظر ورکوي مثبته اغیزه یې ډیره ده، خو خبره دا ده چې دغه خلک د نظر په وړاندې کولو کې آزاد وي. بل دیني عالم مولوي عبدالقادر قانت هم څرګندوي که چیرې رڼې ټاکنې ترسره شي علما په هر بهیر او هر بنسټ او په هر قدم او مذهب پورې تړلي وي په دغه شوراګانو کې په آزادانه توګه انتخاب کړي او خپل رئیس وټاکي هغه مهال خپلې اغیزې لرلی شي. د اسلامي امارت مشرتابه په بېلابېلو فرمانونو کې ویلي د دې شوراګانو غړي او مسؤلان دنده لري چې د هیواد د مسایلو د ښه والي لپاره د شریعت له مخې سیمه ییز چارواکو ته مشوره ورکړي.